زما د یو څو خبرې چې د شیر کېدلو ډیر زیات حقدار دي، چې تاسو یې ډیر زیات شیر کوي چې تر هر مسلمانه پرې زما د پیغام ورسیږي. موږ څنګه د خوشحالیو او د پریشانیو په موقع باندې د خپل نفس او د خپل غوښتنې مطابق د خلکو پر حالاتو باندې قضاوت کوو. لکه مثال کله چې یو څوک موږ تاسو ته محبوب او خوش کس زموږ تاسو سره جوړ قریب او همسایه او په کلي کې څوک سړی ناجوړه سي، مریض سي، یو پریشانی او مصیبت ور باندې راسي، نو موږ وایو دا د الله له لوري امتحان دی. موږ په دې خبرې چې دا د الله د لوري امتحان دی. د کمې سوچ او د کم فکر او د کمې نوي خبرتیا له ورویه تا دا خبره وکړله، هسې دا سړی تا ته خوښ دی، د دې سړي سره ستا جوړه ده. نو هغه څوک چې ستا ورسره جوړ نه وي، ستا په قریبانو کې، ستا په همسایګانو کې، په نورو شاوخوا د خدای په بندګانو کې، د هغو ته بیا ته برعکس خبر ولې کوې؟ د هغو دا ولې دی نه بولې چې دا د الله رب العزت له طرفه یو امتحان دی، ابتلا ده. کله چې هغه څوک ناجوړه سي چې موږ یې نه خوښوو، بیا موږ وایو دا د الله له طرفه عذاب دی او دا سزا ده. د چی شي سزا ده؟ څنګه ته د خلکو پر احوالو باندې فیصله کوي؟ تا ته د فیصلې درکولو حق چا درکړي؟ شیطان دې په همدې ځای کې غرقوي. له دې وجې زما ګرانو عزتمند ورونو، خلک د الله مخلوق الله ته پرېږدي. همدارنګه کله چې زموږ یو نږدې قریب دوست او محبوب څوک هغه یو داسې مصیبت سره مخامخ سي، لکه د مال تاوان، خدای نکرده د قریب وفات او نور، نو موږ دا وایو چې دا ښه انسان دی، نو ځکه عذاب او دا مصیبت او تکلیف ور باندې رالی او دا د ده دپاره به الله رب العزت پاکي ګرځي، ځکه دی مفلسه سو، ځکه د نه پیسې ولاړې، ځکه دی مثال تر خاور لاندې سلو، دا در دیواله لاندې سلو، په ده باندې دا مصیبت رالی. خو کله چې بیا زموږ هغه څوک چې هغه زموږ ناخوښ وي، زموږ سره جوړ نه وي، هغه په یو داسې مصیبت کې راخته سي، نو موږ وایو چې دا خو د ده د خپلو کړو او د عملو سزا ده چې د تور کول کېږي. د پر خلکو ظلمونه کول، د بل حقونه یې خوړل او داسې کول او داسې کول. والله العظیم دا د ځانه خبرې دي، دا الله رب العزت پر کارو باندې فیصلې دي، د الله د مخلوق سره ناانصافي ده چې څوک یې کوي. دا نن زموږ کور ښځه، نر لوی مشر و کشر، دا هر سړی موږ جنډه کوي. موږ دا فیصلې د کومه ځایه کوو؟ د الله په تقدیرونو باندې د خپل نفس د غوښتنو، د خپل نفسي خواهش او د هوا مطابق د هوس او د هوا له مخې ویش مه کوئ چې دا خو عذاب دی، دا خو امتحان دی، دا خدا ده، د الله مخلوق الله ته پرېږدي. او دا هم یاد وساتئ چې حقیقت دا دی چې موږ ټول عیب لرونکي یو. که چیرې د الله رب العزت د ستر پرده او پوښلو صفت نه وی، نو زموږ غاړې به له ډېرې شرمندګۍ څخه ټیټې ولی، موږ به ذلیله وی، موږ به خوار وی، موږ به یو د بل ولیدلو ته تیار نه وی، موږ به د یو د بل سره کښېنستلو ته تیار نه وی چې موږ څومره د عیبو ډک یو. تا خپل عیب ته پام سوی دی؟ که ته پر بل باندې ناست یې، دا خو نو سزا ده، دا خو نو عذاب دی، دا خو نو دا امتحان دی، دا دی، تا ته دا حق چا درکوي؟ دغونه لوی درواغ، دغونه لوی مثال خیانت، یا دغونه لوی خبرې، شنوټې خوله وګوره، دونه لوی غټې غټې خبرې وګوره. زما ګرانو عزتمند ورونو، موږ باید د چا په کار کې کار ونه لرو، و خپل عمل د لارې مل و خپل ځان ته انسان باید متوجه. موږ باید نیتونه صفا کو، د نیتو څخه خبرې او فیصلې جوړیږي. موږ باید د الله رب العزت په فیصلو باندې خپلې فیصلې مخکې نه کړو. موږ باید د الله رب العزت په فیصلو باندې خپلې ټاپې ونه لګو. موږ حق نه لرو چې د خپلې خوښې او د نفرت له مخې پر خلکو باندې ټاپې ولګو. او موږ د دې د نورو انسانانو په ژوند کې قضاوت وکړو. موږ باید د الله شکر ادا کو، بندگی اختیار کو، خپل عیبو ته پام وکړو چې زه څومره عیبو سره ډک یم او د الله څونه لوی ستر احسان دی را باندې چې زه یې پټ ساتلی یم. پر ما خو د الله د ستر پرده واره ده. که نه یې کور ته به مو خپل قریب نه پرېږدي. دا به راته وایي چې زما نور ستا سره ژوند تېرېږي. الله دې وکړي چې دا څو خبرې مې په پام کې